نړیوال بانک په تازه خپاره کړي راپور کې افغانستان هغو هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې ښځې پکې له اقتصادي پلوه خورا شاته پاتې شوي دي. په راپور کې د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او ویل شوي چې یادې مېرمنې له اقتصادي پلوه سختې ځپل شوي دي. تاوتریخوالی او د اداري او ټولنیزو کمزورتیاو لوړه کچه د اصلاحاتو رامنځته کولو په برخه کې پر حکومتي ظرفیت سربیره د پالیسیو او بنسټونو پر کیفیت اغیز کوي. د وبیسو هغو هیوادونو له ډلې چې پکې د عوایدو تر ټولو ټیټې کچې په تړاو څېړنې شوي افغانستان، چاد، اریتریا، ګینه‌باسو، مالي، نایجیریا، سومالیا، سویلي سودان، سوریه او یمن هغه هیوادونه دي چې د ښځو د اقتصاد او قانون په برخه کې تر ټولو ټیټې نمرې لري او له یو نازک او له جګړې څخه اغیزمن حالت سره مخ دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلان بیا د دې راپور په ردولو سره وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د سوداګرو مېرمنو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دوی په خبره اوس مهال له یاد وزارت سره شاوخوا 8000 ښځینه سوداګرې ثبت دي چې په ورځنۍ توګه خپلې سوداګریزې چارې سرته رسوي. خوشبختانه حضور بانوان در عرصه سرمایه‌گذاری در کشور در سال 1401 نسبت به سال قبل آن 66% افزایش یافته است. در سال 1401 مجموعاً 641 تن از بانوان جواز شرکت تجارتی و سرمایه‌گذاری اخذ نمودند، در حالی که در سال 1400 تنها 385 تن جواز اخذ نموده بودند. اتاق تجارت زنان 560 عضو دارد. در تمام کشور در حدود 8000 تن از زنان افغانستان در بخش‌های مختلف تجارت عملاً فعالیت دارند. خو ځینې ښځینه سوداګرې له لوړې مالیې، د خامو موادو له کموالي او د حکومت له لوري له سوداګرو مېرمنو څخه د لازم ملاتړ نشتوالي له امله شکایت کوي. درسته امروز دروازه دفاتر خانم ها بازه، دروازه دکان های اینا بازه، دروازه تولیدی های اینا بازه، اما تکس به حساب جواز هم بسیار بلنده و هر لحظه از ناحیه میان، از شاروالی میان، از این طرف از اون طرف، در حالی که انمو خانم علاوه اقتصادی ایجن توان نداره که امو مواد خامر برای خوب حساب. کارپوهان وایي په افغانستان کې د ښځو له لوري په کار کولو وروستیو بندیزونو د دوی ژوند اغیزمن کړی او که دا بندیز دوام وکړي نو له دې به هم د افغانستان اقتصادی وضعیت د خرابوالي لور ته ولاړ شي. افغانستان جز از کشورهایی است که در حقیقت برخورد با زنان بسیار برخورد خوب نیست. باید توجه کنیم و او مسئله توجه با این مسئله اقتصاد ممتاز اندازه فوق العاده حل میشه، به خاطر از اینکه شما میفهمید که در افغانستان مسئله خانواده مطرح است و در هر خانواده یک زن در قد مدیر مالی امو خانواده است. از این لحاظ پیشنهاد من می است که به منظور نجات این خانواده و منظور پایین کردن درجه فقر باید ما به چنین امر درست اقدام متوجه کړو. د ملګرو ملتونو له لوري موده وړاندې په خپرو شوو راپورونو کې ویل شوي د سرپرست حکومت له لوري د ښځو له لوري پر کار کولو لګول شو بندیزونو هغه کورنۍ ډېرې زیانمنې کړي چې سرپرستي یې د مېرمنو پر غاړه ده.